وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د ملګري پوښتنه کوي که یو سړی زنانه وي هغه سره یوه توله سره زر یا دوه تولې سره زر وي په دې باندې زکات شته که نه؟ وروره که چېرته داسې حالت وي چې صرف د یو زنانه سره دوه تولې سره وي نور هېڅ سپین زر ونه لري یا یوه توله سره وي نور سپین زر هم ونه لري نغد روپۍ هم ونه لري نو دې باندې زکات نشته دی تر څو پورې چې دا سره زر 1.5 تولو ته رسېدلي نه وي 60 مثقاله. او که چېرته یو زنانه وي هغه سره یو توله سره زر دی خو لکه سپین زر هم یو شی ورسره شته دی ګوته مته وغیره ماټوی یا دا ګجرۍ یا دا لاسونو کې دا زنانهو پخوا اچولې د سپینو زرو شیانو نو که چېرې دا شوي نه ورسره وه نو بیا سپینو زرو ته زکات اوړي. ښه زکات دې ته زم وایي زم دا سره زر زم کېږي سپینو زرو ته معنی یې دا ده چې بیا دغه سره زر او سپین زر دا ټول او یا نغدې روپۍ چې ورسره وي دا ټول چې را جمع کړي قیمت یې 40,000 روپیو ته رسېږي نو بیا په ده باندې زکات لازم دی. په ده باندې څه دی زکات لازم دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.